نن زمونږ ټاپک دی په اپینفرین او په نار اپینفرین هارمونز باندې. د دې نه مخکې موږ درې قسمه هارمونز ویلي کوم چې د اډرینل ګلینډ نه سیکریټ کېدل. نن به موږ څلورم او پنځم هارمونز وایو کوم چې د اډرینل ګلینډ نه سیکریټ کېږي، او دغه څلورم او پنځم هارمونز دي اپینفرین هارمون او نار اپینفرین هارمونز. په دې دوه قسم هارمونز باندې به موږ نن خبره کوو چې اپینفرین هارمون څه شی دی او نار اپینفرین هارمون څه شی دی. ګوره د اپینفرین هارمون ته اډرینالین هارمونز هم ویلی کېږي، او دغه شانتې نار اپینفرین هارمون ته نار اډرینالین هارمونز ویلی کېږي. نو د دې دوه نومونه شو، اپینفرین ته اډرینالین هارمونز ویلی کېږي او نار اپینفرین ته نار اډرینالین هارمونز هم تشې ویلی. دا دواړه نومونه د دې صحیح دي. دې هارمونز ته موږ ایمرجنسي هارمونز هم شو ویلی. د اډرینالین هارمونز او د نار اډرینالین هارمونز یو قسم هارمون دي، دوه نمونې دي. دې ته موږ ایمرجنسي هارمونز هم شو ویلی. د ایمرجنسي حالاتو کې دا هارمون سیکریټ کېږي. داسې ایمرجنسي حالات چې هغه ته فایټ اور فلایټ سچویشن ویلی کېږي. داسې حالات دي چې انسان ته داسې ایمرجنسي حالات رااله، داسې څه حادثه ورته رااله چې دا انسان خو یا یره د ګبراو شو، دشمن ورته راووتلو، یا ورته دې جومات ته روان دي एकदम ورته یو لیونی سپی راووتلو. نو په داسې حالاتو کې دا انسان ایمرجنسي حالاتو سره مخامخ شي. نو په دې حالاتو کې به دا انسان اوس ډیسیژن کوي زر زر، یا به فایټ کوي یا به فلایټ کوي، یا خو به په دې لیوني سپي باندې یا په دې دشمن باندې زه وردانګم فایټ به کوم، او یا که فایټ نشم کولی نو دویمه لار زما څه دا ده چې فلایټ به کوم، منډه به وهم، باګ به اختیاروم. په داسې سچویشن کې چې انسان یا جګړې ته تیار شي او یا وځښتي، په داسې حالاتو کې زموږ د اپینفرین او د نار اپینفرین هارمون سیکریټ کېږي. نو څنګه چې د اپینفرین او نار اپینفرین ته موږ اډرینالین او نار اډرینالین هارمونز ویل، داسې دا ایمرجنسي هارمون دی، ایمرجنسي سچویشن کې سیکریټ کېږي، او دا به تا یا فایټ ته تیاروي یا به د فلایټ ته تیاروي، یا به د جګړې ته تیاروي او یا به د تېښتې ته تیاروي. دا به د سټرس په وخت کې سیکریټ کېږي، یا به د فیر د یری په وخت کې، د خوف په وخت کې سیکریټ کېږي، او یا به د ډینجر د خطرې په وخت کې سیکریټ کېږي. نو په کوم وخت کې چې سټرس و، فیر و، خوف و، یره وه او یا ډینجر څه خطره وه، نو په داسې حالاتو کې به دا اپینفرین او دا نار اپینفرین هارمون سیکریټ کېږي، او دا به موږ یا د فایټ دپاره یا د فلایټ دپاره تیاری. په ایمرجنسي حالاتو کې سیکریټ کېږي. په دغه وخت کې به ته اوس کویک ډیسیژن اخلي، زر زر به ډیسیژن اخلي چې ما له څه کول پکار دي، جګړه راله کول پکار دي، د دې دښمن باندې وردانګل پکار دي، یا نه کمزوری یم، دا لیونی سپی مې خرابوي او دا دښمن مې خرابوي، په دې وخت کې یوازې یم، راشه منډه که ځان خلاص کړه. نو په دې حالاتو کې د فایټ یا فلایټ دپاره چې تا تیاری هغه څوک دي؟ هغه اپینفرین یا نار اپینفرین، دا هارمون دي، دا د دې کار دی. اپینفرین هارمون چې کله سیکریټ شي دا زموږ انکریز ایچ آر، دا زموږ هارټ ریټ انکریز کړي، دا زړه زر زر بیټس کوي. په داسې حالاتو کې، ایمرجنسي حالاتو کې دا د زړه بیټس چې دي که نه دا فاسټ شي، دا د هارټ ریټ چې دی دا سیوا شي، دا تیز شي. چې کله دا سیوا شي نو د دې سره زموږ بلډ پریشر هم سیوا شي. د هارټ ریټ سیوا شي نو زموږ بلډ پریشر ورسره هم سیوا شي. د دې سره انکریز بلډ فلو ټو اور مسل، زموږ مسلز ته د بلډ فلو وینه چلاو دا ډېر زیات تېز شي، دا ورته سیوا شي، دا چینجز راولي. د دې سره انکریز بلډ شوګر، زموږ په بلډ کې چې د شوګر کم مقدار دی، کم لیول دی، هغه هم ورسره سیوا شي، انکریز شي. او د دې سره بل چینج چې راځي نو ډایلیټ پیپل، زموږ په دې سترګو کې دا تور ټاکي نه دي، دا پیپلز دا ډایلیټ شي، دا غټ شي. نو دا زموږ د سترګو دا پیپل چې دي که نه ډایلیټ شي. د دې سره ډایلیټ ایروی، زموږ ایروی چې ده د هوا دا نالۍ چې دي که نه دا ورسره ډایلیټ شي، دا ورسره کولاو شي. دا چینجز زموږ په وجود کې څوک راولي؟ دا اپینفرین هارمونز راولي. د دې سره انکریز انرژي، زموږ په وجود کې انرژي هم سیوا شي، طاقت زموږ په وجود کې سیوا شي، ځکه چې دا په داسې حالاتو کې سیکریټ شو چې دا به اوس تا تېښتې ته تیاروي یا به د جګړې ته تیاروي. نو دا هارمون زموږ په وجود کې انرژي سیوا شي. ګوره په داسې حالاتو کې به تاسو کتلی چې کله په انسان پسې لیونی سپی ورپسې شي که نه، کم مزل چې هغه په 10 منټه کې په نارمل حالاتو کې کوي، لیونی سپی چې ورپسې شي نو په 15 منټه کې هغه لار وایي، دومره تېزه منډه وایي. په دغه وخت کې د انسان انرژي سیوا شي. یا دښمن درپسې شو که نه، نور کله په هواره لار باندې نشي تللی، خو چې کله دښمن درپسې شي نو په غټ خټکي باندې په اسانۍ سره ختلی شي، داسې منډه به وي، داسې تېزه منډه به وي. دا په دغه وخت کې دا انرژي څوک ورکوي؟ دا د اپینفرین هارمون ورکوي وجود ته. دا خو د اپینفرین د اډرینالین زموږ په وجود کې دا چینجز راولي. د دې سره د نار اپینفرین چې دي که نه، نار اډرینالین، دا کوم چینجز راولي؟ دا کنسټرکټ بلډ ویسل، زموږ بلډ ویسل د وینې دا کوم رګونه چې دي که نه دا راتنګ کړي. د دې سره زموږ ویري های بلډ پریشر چې د رګونه راتنګ شي، د وینې چلاو پکې تېز شي، سیوا شي، زموږ بلډ پریشر ورسره ډېر زیات تېز شي. ایمرجنسي هارمونز دي، فایټ اینډ فلایټ هارمونز دي. د یری د خوف په داسې حالاتو کې دا هارمون سیکریټ کېږي او دا زموږ وجود ته انرژي ورکوي، دا زموږ وجود ته موټیویشن ورکوي. اوس که دا هارمونز چېرته زموږ په وجود کې ابنارمل شي، وله تاسو ته زه په هر هارمونز کې خبره کوم چې زموږ په وجود کې کوم هارمونز دي دا زموږ په وجود کې نارمل پکار دي. دا په داسې مقدار کې جوړېدل پکار دي چې دا د نارمل نه سیوا شي نه کم شي.
که دا هارمون زمونږ په وجود کې د نارمل نه سوا جوړېږي هم مسله جوړوي، که دا هارمون زمونږ په وجود کې د نارمل نه کم جوړېږي بیا هم موږ ته مسله جوړوي. زمونږ په وجود کې چې کم هارمون دي دا به موږ نارمل، که چېرته دا اب نارمل شي نو کمې مسلې به راځي. د خپل نارمل مقدار نه په ډېر مقدار کې جوړېږي، د حد نه سوا جوړېږي، زمونږ د ضرورت نه ډېر جوړېږي، نو موږ ته به کمې مسلې راځي. تر ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې ډېرې های بي پي زمونږ بلډ پرېشر به انتهایي ډېر زیات های کېږي، ځکه چې د دې اپینفرین او د دې نار اپینفرین هارمونز کار څه و؟ بلډ پرېشر های کول که نه، د سټرس په حالاتو کې سیکریټ کېدل، د ډینجر د یرې د خوف په حالاتو کې سیکریټ کېدل، دې به زمونږ د زړه هارټ بیټ سیوا کوو، زمونږ بلډ پرېشر به یې سیوا کوو. نو که دا چېرته اوس د نارمل نه هم ډېر سیکریټ کېږي نو ویري های بلډ پرېشر، زمونږ بلډ پرېشر به انتهایي ډېر زیات سیوا کېږي. د دې سره ویري های هارټ بیټس، زمونږ د زړه دا بیټس چې دي که نه، د زړه دا حرکت دا به هم انتهایي ډېر زیات، دا به ډېر زیاتېږي. د دې سره سویټینګ، خولې به ډېرې زیات راځي په انسان باندې. دا هارمون اوس د نارمل نه ډېر جوړېږي، خو که چېرته دا د نارمل نه سوا جوړېږي او زمونږ دا بلډ پرېشر هم داسې سوا کېږي، زمونږ دا د هارټ بیټس هم ورسره داسې سوا کېږي او دا خولې ورسره هم راماتېږي، نو غټ چانس شته چې دا موږ ته هارټ فیلر، د زړه دوره وشي، زمونږ زړه فیل شي. ځکه چې بلډ پرېشر د حد نه سوا کېدل چې دي که نه، یا د هارټ بیټ د حد نه سوا کېدل، دا خطره ده چې دا تا ته د زړه مسله راولي، زړه دې فیل شي، هارټ فیلر درته راشي، اټیک درته وشي، یا د دې سره سټروک. که بلډ پرېشر د انتهایي ډېر زیات سوا شو نو زمونږ په دې سر کې چې کوم رګونه دي دا بلډ چې پکې سپلای کوي، په دې کې به یو کمزوری ځای چېرته وګوري او برداشت به ونه کړي، دغه رګ به وشلېږي، سټروک به انسان ته وشي، د سر رګ به وشلېږي. نو دا هارمون زمونږ له نارمل ساتل پکار دي، ځکه که دا چېرته د نارمل نه سوا کېږي نو چانس شته چې یا هارټ فیلر وشي یا سټروک وشي انسان ته. اوس که دا چېرته د نارمل نه کم جوړېږي بیا به کمې مسلې راځي، نو بیا به لو بي پي، زمونږ بلډ پرېشر به ډېر زیات کمي، د نارمل نه به هم کمي، د دې سره لو انرژي، وجود کې به انرژي نه وي، طاقت به نه وي، انسان به کمزوری کمزوری محسوسوي، د دې سره ډیزینس، چکر به راځي انسان ته، ځکه چې دا هارمون اوس کم سیکریټ کېږي په وجود کې. د دې سره ویک سټرس ریسپانس، کله سټرس ته ته ریسپانس ورکوې که نه، څه صدمې ته، څه تکلیف ته، څه پریشانۍ ته، څه د ډینجر حالاتو ته، څه د یرې، څه د خوف، څه د غوسې حالت راځي که نه، نو ستا په وجود کې به په دغه وخت کې ډېرې ویک ریسپانس پر دغه حالات ته ډېر زیات کمزوري، ځکه چې په تا کې دا هارمون، دا د غیرت، دا د جګړې دا هارمونز در کې کم جوړېږي. چې دا کم جوړېږي نو داسې حالاتو مقابله به بیا په اسانه سره نشي کولی، داسې حالاتو ته به ستا ریسپانس بیا ډېر زیات کمزوری. د دې سره ډیپریشن ښکار کېدلی شي انسان که دا هارمون چېرته کم جوړېږي. نو پکار دا ده چې دا هارمون موږ نارمل وساتو، ځکه تاسو پوه شولئ چې که د نارمل نه بره جوړېږي هم مسله جوړوي، که د نارمل نه کم جوړېږي هم مسله جوړوي. پکار دا ده چې دا موږ نارمل وساتو. دا هارمونز چې موږ نارمل ساتو نو موږ له یو څو خبرې په ذهن کې ایښودل پکار دي. ټول اول خبره دا ده چې انسان ګډ سلیپ، د انسان خوب برابري، بهترین خوب کوي، پوره خوب کوي، 8 غنټې 9 غنټې خوب انسان په 24 غنټو کې خامخا پوره کوي، نو د دې انسان هارمونز به نه کمیږي نه به سیوا کېږي. یو خبره شوله. د دې سره نو سموکینګ، پکار دا دی چې انسان که کوم انسان سموکینګ کوي که نه، چې هغه سموکینګ پرېږدي، سیګرټ څښل، دا سموکینګ زموږ دا هارمون ډسټرب کوي، دا امبیلنس کوي. نو که څوک سموکینګ کوي، سیګرټ څښي، هغه د سیګرټ پرېږدي. د دې سره نو کیفین، د کیفینو مقدار موږ له کمول پکار دي. کم کیفین چې موږ اخلو که هغه په تور چي کې دي یا په کولډ ډرنکس، انرژي ډرنکس کې دي، نو موږ تور چي هم کمول پکار دي. او د دې سره انرژي ډرنکس، کولډ ډرنکس چې دي که نه، دې کې د کیفینو مقدار سیوا دی، خاص کر دا سټینګ او دا پیپسي او دا کوک وغیره، د دې موږ له کم استعمال پکار دي چې د کیفینو مقدار زموږ په وجود کې کم شي، نو دا هارمون به ورسره نارمل شي. د دې نه علاوه بیلنس ډایټ، ښه خوراک پکار دی، بهترین خوراک پکار دی، بیلنس ډایټ پکار دی، صحتمند غذا پکار ده. چې کله زموږ خوراک برابري زموږ هارمونز به هم نارملي. د دې سره ریګولر ایکسرسایز، کوم انسان چې ایکسرسایز کوي، ورزش کوي، روزانه کوي، د دې انسان هارمونز هم نارملي. د دې سره نو ټاکسیک پیپل، داسې خلکو خواله به نه ورځي چې هغه ټاکسیک، هغه ته غوسه کوي، تا له غوسه در ورځي، هغه تا په محفل کې چیړي، هغه محفل کې چې ته کښېنې نو تا له غوسه درځي، هغه تا چیړي، هغه ستا مذاق وړوي، یا داسې خلک چې هغه ستا ورسره ټیم صحیح نه پاس کېږي، هغه محفل ته به نه ورځي. دغه خلک به د خپل ژوند نه ختم کړي. که دغه شان محفل ته ورځي او تا له غوسه درځي، هارمونز دې ډېر جوړېږي، نو پکار دا ده چې داسې محفل نه انسان لږ ډډه وکړي، چې دې محفل نه ته ډډه وکړي، دا مسلې به تا ته نه راځي. د دې سره ټایم مینجمنټ، ټایم منیج کول چې دي که نه، دا ډېر زیات لازمي ده. اوورلوډ به نه کړي چې تا باندې بوج سیوا شو، لوډ د باندې سیوا شو، کار د باندې سیوا شو، تا له به غوسه درځي، ستا دا هارمونز به ډېر جوړېږي، بیا تا ته مختلف قسم مسلې راتللی شي. نو پکار دا ده چې دا هارمونز تاسو نارمل وساتئ.